بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، موږ سره په اواز د خیبر کمرخیل ادبي ټولنه کې د ملګریو په فرمایش باندې صفت باور صاحب یو غزل وړاندې کوي. خدای دا وکړي چې د ستاسو د خوښې وړ وګرځي. ارشاد. ډېره مننه مشره. دغه یو غزل دی د اواز کمرخیل ادبي ټولنې ته ټولو مینوال ته ډالۍ چې دومره زر خو د معیار نه یم سړیه، دومره زر خو د معیار نه یم سړیه، لا خو خپل غم نه وزګار نه یم سړیه. او بس ساده غزل لیکم فلسفي نشم، بس ساده غزل لیکم فلسفي نشم، د غني غوندې هوښیار نه یم سړیه. او وخت پرې مږده چې لږ مزل خو وکم، وخت پرې مږده چې لږ مزل خو وکم، زه خو تللی په دې لار نه یم سړیه. او د ژوند هغه سر لازم چې پکې څه دي، د ژوند هغه سر لازم چې پکې څه دي، دومره زر مرګ ته تیار نه یم سړیه. او دغه یو شعر دی پکې د ځوانانو ته ډالۍ وي چې په آی لاو یو مای لاو یو نه پوهېږم، په آی لاو یو مای لاو یو نه پوهېږم، زه د کلي یم د ښار نه یم سړیه. او دلته خپلې مجبورۍ یم راوستی، دلته خپلې مجبورۍ یم راوستی، چترالی یم د نوښار نه یم سړیه. او ډېره مننه. او دا خو ستا مینې په جې قربانه دت کړم، دا خو ستا مینې په جې قربانه دت کړم، زه خو دومره تابعدار نه یم سړیه. او اخري شعر دی د مقطع چې ای صفت باوره ښه یم مه یېرېږه، ای صفت باوره ښه یم مه یېرېږه، لا پرېوتی په انګار نه یم سړیه. प्यारे दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़ द खैबर कमरखैल अदबी टोलना ज़रूर सब्सक्राइब करें।